السلام علیکم. دی اوس پاکستان ته تللی وعلیکم دی سلام. بادل ته. څنګه لرو؟ خیر دی، چا چې واده کړی دی بدې کړي، څوک چې واده نه کوي ښه نه کوي. مامې چې زه بس کوي. صحیح دی وویل اورې صحیح دی وویل په دواړه خبرې دي صحیح وکړې. نور ښه یو برابر یې؟ خیر دی چې تاسو ښه یې؟ Thank you. زندګي مو ښه ده؟ الحمدلله الحمدلله. بس مازدیګری دی راووتم خوړ ته ورچې په تاسو د خپل کلي دا خوړ وای نه وه او د خپل کلي د باندې وای نه وه. ته خو هم اوس مسافر یې که نه؟ او یاره مسافري ده والله، بس د شپې د بارو نه بعد بیا یوه ګنټه جاړو. ډېر ګران کار دی یاره. نه رضیې مو جوړلی که نه د دغه خبره یو شاعر لا بلو د پاشو کې مې جاړې که نه پاشو کې مې ټول جړولي دي. خیبر پروګرام کې مې پاک جړولي چې څه وو A to Z. نه نه زما امي یاد شوې ده خو زما ویزه لا لګېدلې سمه نه ده نو هغه چې ولګي نو زه به ځم امي له اصل کې یو خبره بله ده. اصل کې زاخیم راولېږل هغې څه ډېره اصل لګې خو بیا هم که نه نه thank you ویزا thank you. اصل کې خبره بله ده. مور انسان له په ژوند کې داسې یو تحفه الله ورکړې ده چې مطلب که ګوره مونږ مونځ څه لکو مونځ جنت لا چې جنت ته به لاړ شو، مونږ زکات د جنت دپاره، مونږ حج عمره د جنت دپاره، مونږ هر د ثواب کار په دې نیت کوو چې د جنت دپاره هغه جنت الله پاک راوړی د مور د خپو د لاندې درته کېښی دی. حقیقت دی حقیقت دی بالکل. اوس مطلب د مور او پلار په رضا کې الله وایي زما رضا ده، که ستا نه مور او پلار رضا وو زه رضا یم، که مور او پلار دې نارضا وو ګرځه بس شرمېږه. نه زما ابو چې وفات شوی که نه نو موږ دلته وو. تھینک یو سو مچ هینا. موږ دلته وو زه په افس کې وم او داسې د غرمې ټیم و لکه که نه 11:30 بجې کېدې او نه فلایټونه هغې وخت کې تله نه څه وه اور ابو مې لکه که نه هارټ اټیک پې شو ناګهانه نو موږ وله یو کس 15 بجو کې تش یو چې هغه څه و هغه سره و او په مخه ورځ یې دفن کړو که نه نو مونږ ونه لیدو هغه شی چې کوم په بل سار باندې ورسېدو لکه که نه هغه په موږ باندې قیامت دا نظمونه ما ټول لیکلي دي. دا په دې کې ما داسې یو نظم هم لیکلی دی چې قسم ورېږه ښه ما ډاګې ته ځان والی زما چې کومې اردو سپیکینګ هم دي که نه هلته دلته راشي ما سره پښتو وایي ښه چې ما ډاګې ته ځان والی د خفګانه دا جي زه مسافر وم چې ته لاړې د دنیا نه دا جي ما په پردي وطن کې سخت زندگی کړې ده زندگی کړې ده د هر په سرو غرمو مې هلته کې دیاړي کړې ده ما په پردي وطن کې سخت مزدوري کړې ده قسم په خدای چې پټ مې تلی دی د ملا نه دا جي زه مسافر وم چې ته لاړې د دنیا په دې ما ټول لیکل کړي په دې مسافر ما بیخي ډډې په ډډې اړېلې دي. ملګری ناستې دعا سلام درڅه کوي. السلام علیکم. وعلیکم سلام ورحمت الله وبرکاته. مینوال دي مینوالو زمیر لف from افغانستان. قدرمن شي بھائی ټول ملګری سلامونه منظور کړئ او چاچی کبل څوک په کال باندې راوالی مننه مهرباني د وخت راکولو الله مو راته روغ لره ژوندي راته اوسئ ټول او ملک صاحب ستا هم مننه ژوندي راته اوسئ لای په دې ټایم کې استاد هم څه خدمت کړی مېلمانه وایي که نه الله دې عزت وکړه قدرمن زما په خیبر کې په تھرسډے باندې شو وي په سیټرډے باندې نو ما ته کو چا سویل زه راغلی وم ما ته اوس پته نه بس هغه د قسمتونو فیصلې په اسمانونو کېږي او ته په ځمکه کرخرا کاږې چې دا به کېږي زه ستا له مینې نه منکر نه یم خو څه وکړمه ما له هېڅکله د حالات اجازت نه راکوي. ټیک ده مننه اوکې الله بامان الله حافظ. سلام علیکم. هسې ډېر دې ورته وجړله ما د امیا څومره یاده شوې ده که نه ته بیا په هر شعر جاړې که نه زما زړه دا نه دی تا ته پته ده او که نه ښه مور ګوري که نه بالکل بېشکه زمونږ دا دلته کوم اصل پراته یو مونږ دا ډه څه کوي
دې د بقدر الله ورشي چې په خپل بل طرف ته شي کنه. Are you single? بالکل دسی دا بالکل هو دا د کوچینګ په دې انداز وشي چې څوک دلته تاسو کوي are نو you ډیر single؟ خپل مور او پلار سره نه مم څوک دلته تاسو کوي are you single؟ yes total زور د ریفلیکشن ذلك زنون لك كسان ناكم سيدة روالي Thank you so much. Jazakallah. Lara.